سورة القدر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 15 آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب 9 نمبر سورت دی او د نزول په حساب 15 نمبر سورت دی. د عبسه تر سورت ورسته نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دغه سورت د نازلېدلو سبب ابن ابي حاتم او واحده د مجاهد رحمه الله څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی اسرائیل څخه داسې یو سړی یاد کړي چې په فی سبیل الله جهاد کې زر میاشتې اسلحه اغوسته و او جهاد وکاوه. مسلمانان دغه کار څخه په تعجب کې سو. نو الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ليلة القدر تر هغه زرو میاشتو چې دغه سړی په فی سبیل الله جهاد کې اسلحه اغوسته و شه او بهتره ده. ابن جریر د مجاهد رحمه الله څخه روایت کوي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی وو. د شپې به تر سهار عبادت کاوه او د ورځې به تر ماښامه د دشمن سره جهاد کاوه. دغه د شپې عبادت او د ورځې جهاد یې زر میاشتې وکړه. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت لپاره دغه آیات شریف نازل کړي. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني د ليلة القدر عبادت تر هغه زر میاشتو تر جهاد او عبادت شه او بهتر دي کم چې دغه سړي کړی دي. اوس د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بشک مج انزلناه نازل کړی مودی دغه قرآن فی لیلة القدر پشپا د قدر کښې. وما ادراک او ته څه شي پوه کړې ما لیلة القدر چې څه شي ده شپه د قدر. لیلة القدر شپه د قدر خیر شه او بهتره ده من تر 1000 شهر زرو میاشتو. تنزلو نازلیږي راکښته کیږي الملائکه ملائکه والروح او جبريل عليه السلام فيها پدغه شپه کې باذن په امر او اجازه ربهم د رب د دوی من كل امر د پاره د هر کار سلام سلامتیا ده هي دغه شپه ده حتی مطلع تر راختلو پوری الفجر د سحار یا تر سپیدو چاودلو پوری. په دغه صورت کې د قران مجید د نزول د شروع کېدلو بیان کیږي. په دغه صورت کې پر ټولو ورځو او میاشتو د لیلة القدر د فضیلت بیان کیږي. ځکه په دغه شپه کې هغه الهي انوار او تجلیات سته. په دغه شپه کې هغه رباني فیوضات سته کوم چې الله جل جلاله یې پر خپل مؤمنو بندگانو اوروي. دا هم په سبب د برکت او تکریم د نزول د قران کریم. ځکه قران کریم د لیلة القدر په شپه د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته نازل شوی دی.
همدارنګه په دغه صورت کې د ليله القدر په شپه تر سپېدو چاودلو پورې د ملائکو د نزول بیان کیږي. سبحان الله. دا څنګه او څونه عظیم القدر شپه ده. د ليله القدر شپه د الله جل جلاله په نیز تر زرو میاشتو ښه او بهتره ده. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سي. إنا أنزلناه في ليلة القدر بشک موږ دغه معجز قرآن په شپه کې د قدر او شرف نازل کړی دی. دغه شپه ته ليله القدر د دې د عظمت او شرف په سبب وویل شو او د قرآن د نازلېدلو څخه مقصد دا دی چې ټول قرآن مجید په دغه شپه کې د لوح محفوظ څخه د دنیا او اسمان ته نازل کړ شو او بیا د هغه ځای څخه مځکې ته په 23 کال کې جبرئیل علیه السلام نازل کړی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم داسې وایي چې الله جل جلاله ټول قرآن مجید په یو وار د لوح محفوظ څخه د دنیا په اسمان کې و بیت العزت ته نازل کړی او بیا د هغه ځای څخه د پیښو سره مطابق او د ضرورت په وخت کې په 23 کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړ شو. وما ادراک ما ليله القدر او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تفشی په او خبر کړی چې ليله القدر د تعظیم او شرف په لحاظ څه ده. دغه آیات شریف چې سوالیه جمله ده د دغه شپې د تعظیم او لوړوالي د پاره ده. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تفشی د دغه شپې په قدر او شرف خبر کړی او بیانو الله جل جلاله د دغه شپې شرف او فضیلت په درې سبب سره بیانوي او فرمایي ليله القدر خير من 1000 شهر. ليله القدر په شرف او فضیلت کې تر زرو میاشتو ښه او بهتره ده. ځکه دغه شپه د قرآن مجید د نزول په شرف سره خاص کړه شوې ده. یعنی د قرآن مجید د نزول شرف د غیش په حاصل کړی دی. قرآن مجید په دغه شپه کې نازل شوی دی. مفسرین وایي په ليله القدر کې صالح عمل د هغه زرو میاشتو تر صالح عمل بهتر دی چې په هغو کې ليله القدر نه وي. لکه مخکې چې مو ویل د بني اسرائیل څخه یو سړي زر میاشتې پرله پسې اسلحه اخیستې وه او فی سبیل الله جهاد یې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان دغه خبر په اوریدلو سره په تعجب کې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امت د پاره هم دغه ډیر عمل امید درلودي. نو یې وویل یا رب زما د امت عمر دي د نور امتو تر عمر لږ او کوتاه ګرځولې دي نو ځکه عملونه هم لږ دي. نو الله جل جلاله د صلی الله علیه و آله وسلم او د امت ليله القدر ورکړه او ورته وی فرمایل ليله القدر ستا او ستا د امت د پاره تر هغه زرو میاشتو ښه او بهتره ده کوم چې هغه سړي جهاد پکښ کړی وو. مجاهد رحمه الله وایي په ليله القدر کې ښه عمل المنز او روزه د زرو میاشتو تر ښه عمل المنزه او روزه بهتر دي. دا د ليله القدر د فضیلت اول سبب چې د ليله القدر عبادت د زرو میاشتو تر عبادت ښه او بهتر دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. ملائکه او جبرئیل علیه السلام په دغه شپه کې د الله جل جلاله په امر ومځکې ته راکښته کیږي د پاره د هر هغه کار چې د راتلونکي کال د پاره ټاکل کیږي او مقرریږي. یعنی د عالم د نظام د پاره چې کوم کارونه پر راتلونکي کال کې مقدر وي د هغه کارو د تعینولو او عملي کولو د پاره ملائکه او جبرئیل علیه السلام راکښته کیږي. دا هم دغه شپې د فضیلت د پاره دوهم سبب سو چې ومځکې ته د ملائکو او جبرئیل علیه السلام د نزول شپه ده.
او د فضیلت دریم سبب د الله جل جلاله دغه قول دی چې فرمایي سلام هي حتى مطلع الفجر، امان او سلامتیا د هر آفت څخه، یا خدغه شپه د آفات او بلیات څخه امان او سلامتیا ده. د دغه ورځې د سهار څخه د هغه بلې ورځې تر سپېدو چاودلو پورې ملائکه پر مؤمنانو سلام وایي، او الله جل جلاله په دغه شپه کې د انسانانو د پاره بل خیره بل شی نه مقدر کوي. دغه شپه د امن، هوسایي، آرام، تسکین، د زړه د خوشحالۍ شپه ده. په دغه شپه کې د الله جل جلاله خاص بندگان په یو عجیب او غریب لذت او حلاوت سره په خپل عبادت مشغول او مصروف وي، او د هغه عبادت څخه ډیر زیات خوند اخلي، او دا د هغه خیر او برکت او نزول رحمت اثر دی چې د ډیرو ملائکو د راکښته کېدلو څخه په وجود راځي. دا دې هم درته معلومه وي چې دغه د ليله القدر شپه د روزې په میاشت او په ورستنیو لسو شپو کې وي، خاصتا دغه لسو شپو په طاق شپو کې د ليله القدر امکانات ډیر زیات دي، او په طاق شپو کې یې لټول پکار دي، او د اوشتم پر شپه ډیر زیات ګمان کیږي. والله اعلم. علماء کرام وایي د قدر شپه د همیش د پاره په اخرو لسو او په کم معین تاریخ پورې نه ده خاصه. امکان لري چې په یو روزه کې دي په یو شپه او په بل روزه کې دي په بل شپه کې وي. نو مؤمن مسلمان باید د مبارک روزه ټول میاشت د خپل رب په عبادت سره تیر کړي.